Hey, y'all, come look at this. حقیقت نه کار اخلو نو مطلب چې خیبر خپل عالی دور چې دی هغه تیر کړی دی او اوس د ملکن عالی دور دی په دې منځ کې مردان یو ډېر لوی پړاو دی په مردان کې ډېر لوی شاعران ادیبان او ډېر لوی دانشوران پیدا شوي دي خو اوس د ملکن ادب چې دی نو د پښتونخوا فخري ادب دی زمونږه خوږژبی شاعر ضمیر خان ضمیر صاحب کوزه رقیب اوستی مبارک شخه یار مې بچکونو باندې ختم زما پلاسو کې بنگړی نشته ره زما پلاسو کې بنگړی نشته ده خو ستا په ژوند کې زندگی نشته ده دا یو شعر ډېر په بخښنې سره چې تیروته یې مزړه مې ورله ورکړل ناصحه تیروته یې مزړه مې ورله ورکړل ناصحه ضمیر صاحب دلته ولګ تیروته یې مزړه مې ورله ورکړل ناصحه یو ښکلی دی او بالکل د جینۍ په شان دی تو په مخ بیا په هر شعر جاړې کنه یار अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। अच्छा अच्छा बड़े अफसोस की बात। हाँ बहुत تریخیما خواګرا کا شاب 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 کا لار خالد خلرا کا شاب کته تدا ضمانت ناخلی او زما ضمانت ناخلی نور کسان بدر درکم خپل یاران بدر درکم شاعران بدر درکم لیکوالان بدر درکم استادان بدر درکم عالمان بدر درکم پوهان بدر درکم شاګردان بدر درکم مینان بدر درکم تما هر سړی مین دې ز په هر سړی مین بس تغک کا अंकल ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई थी। चल बकवास की बातें करता है टाइम वेस्ट करता है चलो 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 सपोरे तासु सोने लिख कड़े मैं बताओ को तो वो सब पूरे माटी से हाथ लिख करे रे किस्मत दे के नसीब दे के तकदीर दे के किस्मत दे के नसीब दे के तकदीर दे याद दीजे मेरे पशान लेके दे दिल दे मारो हमको जिंदा मत छोड़ो थाना اے مسافر خوار شي تابان به ولي جاړي کته پر هر خوار شي में غټ غټ کو ناټي د یار میں غټ غټ کو ناټي انزي په یو بو بالټي چې ورته ګورم داسې ښکاری لکه داغه ترو شوملو چاټي او د یار میں غټ غټ کو ناټي څنګه چې هر ګيري والا مولا نه هر تورې پوزې والا لوهار نه هم دغه شانته هر چار بیت لیکلو والا شاعر نه هغه ځکه چې شاعرۍ د پاره یو جدا سوچ او یو جدا فلسفه پکار وي خو څونه کړه سن کوي دا خلک سن کوي خنه کوي چا چې وعده کړی دی بدی کړي طنز دی چې چا چې وعده کړی دی بدی کړي څوک چې وعده نه کوي ښه نه کوي دوه شعرونه د نظم موم چې ستا لوپټا زما کپن شه جنن ناراضي په مازیګر کې تاسو خوشاله يم تاسو کلیواله يم استاد زلدي وال ثور ختم سالمي پتا باندې مين شم استاد زلدي وال ثور ختم دزله دیوال د ډیر مینو دزله دیوال د ډیر مینو پته نه لګي چې څه چلې وسره کړ سلامونه مینوالو نیکی هلې او احترامات مې مولای زما په دغه یو غزل کې دغه یو شعر دی چې د سره د بشان یو دولس دوزخیان کا زما سره زما بشان څلور جنت ته بوزا نو ملګرو دغه نه ما یو طریقه ټارګټ کړی دا نه مې داسې څوک ټارګټ کړی دي دغه د یو شعر دی زما په خیال چې هېڅ معنی نه لري نو که د چا زړه پې ازار شوی نو ډېره زیاته بخښنه غواړم او دغه شعر به زما په غزل کې بیا بالکل نه انشاءالله कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये इनके पास ना रहने को घर है ना रोजगार है ना पैसा है फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगा
سحر ماښام پکې بلها مړ کیږي کږه خوله په سوک سمیږي سحر ماښام پکې بلها مړ کیږي کږه خوله په سوک سمیږي اے بیدرد یاره ته خبر سه لاس مې په بلیډونو باندې ختم کو Hey, y'all, come look at this.